دې سندرغاړي په خپل سر کې طلا کرلې ده تر څو وایي چې زه طلایي ویښتان لرم. ټوکې نه کوم، د ده سړي نوم ډانسر دی او د مکسیکو تر ټولو مشهوره رپر دی. ده لوده په 2021 کال کې عملیات وکړه تر څو په خپل سر کې ټیټانیوم وکري چې بیا په هغې پورې طلاګانې ونښلوي او په دې شکل ځان ته ووایي چې زه طلایي ویښتان لرم. هغه وایي چې د نړۍ لومړی طلایي سره انسان دی او دې کار شهرت هم ورکړ. د 12,000 نه فالوور په 3 ورځو کې 2 میلیونو ته ورسېدل او د دې کار دپاره خوشحاله دی. ډاکټران وایي چې دا کار د ده اعصاب میکروبي کولی شي، ماغزو ته یې زیان رسولی شي او حتی کوپړه یې ټوټه ټوټه کولی شي که د طلا وزن ډیري. خو دا وایي چې زه پروا نه لرم بلکې غواړم خپل شهرت دپاره داسې کارونه وکړم. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ ځینې وختونه شهرت او پیسې سړی د لیونتوب تر حده رسوي. زه پکې نه کار لرم، نه ما پورې مربوط دی.